سلامونه ټولو درنو لیدونکو ته. الله دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ او صحتمند واوسئ. درنو لیدونکو، نن ورځ د افغاني تولیداتو په فضا کې ولاړ یم. هغه ځای چې دلته ټول د افغانستان همداسې تولیدات نندارې ته وړاندې کیږي. نن ورځ به د دې ځینه دیدار کوو او هغه تولیدات چې نندارې ته وړاندې شوي دي ټول به د تصویر په بڼه له تاسو سره شریکوو. تاسې هم راسره ملتیا وکړئ، وبګورو چې کومو تولیداتو کې تغییرات راغلي دي او کوم څه نوي اختراع شوي دي. تاسې هم راسره تر پایه ملتیا وکړئ. اتفاقي ورسره مخامخ شوم. د دوی سره به یو څو لنډې خبرې کوو د همدې نندارتون په هکله. تاسې هم راسره اوسئ. د هر څه نه مخکې خو تاسو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. ستړي مه شئ. څنګه د ژوند څنګه د ښه تېرېږي او که نه؟ سلامونه تاسو ته ارمان خان کلیوال صاحب ته د کمرې تر شا دی. ستاسو ټولو لیدونکو ته هر کله راشئ. زه مو له لیدو ډېر خوشحاله شوم. مننه ډېره زیاته. انجینر صاحب، څنګه د نندارتون خلک راځي نه راځي؟ ما ته خو ډېر بیروبار ښکاري د خلکو. د دې نندارتون نه خلک خوند اخلي او که نه؟ بلکل. نن د صنعت اونۍ پرون ورځ افتتاح وه. د صنعت اونۍ نندارتون دی. د افغانستان صنایع او تولیدي شرکتونه راغلي دي، خپل تولیدات یې نندارې ته وړاندې کړي دي. موږ هم راغلي یو. ماشاءالله نندارتون ډېر ښه روان دی. داخلي هم راغلي دي، خارجیان هم تاسې به ممکن لیدلي وي. خارجیان هم ډېر راغلي. پرون سفارتي استازي هم راغلي وو. ډېره ښه خبره ده د افغانستان لپاره چې خلک راشي وګوري، د افغانستان له صنعت څخه خبر شي، د افغانستان له تولید نه خبر شي. په ضمن کې خلکو ته د عامه پوهاوي لپاره یو ډېر بهترین فرصت دی تر څو خلک وپوهېږي چې په وطن کې څه روان دي. سره د دومره مشکلاتونو بیا هم دلته لوی لوی تولیدي فابریکې فعالیتونه کوي، خپل تولیدات کوي. او تاسې په دغه نندارتون کې ټول خالص وطني تولیدات ګورئ چې د هر تولید په لیدو سره زموږ او ستاسو سترګې یخېږي. انجینر صاحب، څه باید وشي چې داسې نندارتونونه اغېزناک شي نور هم د دې نه؟ بلکل. د دولت حمایت ډېر زیات ضروري دی او د خلکو حمایت، د خلکو ملاتړ ډېر ضروري دی. عامه پوهاوی ډېر ضروري دی او په ضمن کې خلکو ته د خپل وطني تولیداتو د کارونې یو پیغام ډېر ضروري دی چې هغه بس تاسو بهترینه وسیله استئ، همدا ډول مؤثرې رسنۍ لکه ماشاءالله چې تاسې کار کوئ په دې برخه کې. واقعا موږ له تاسو نه ډېر شکرګزار یو او په ضمن کې له تاسو نه منندوی یو چې ډېر په ښه شکل سره مو وطني تولیدات ته پوښښ ورکړی دی او خلکو ته یې رسولی. مننه ډېره زیاته. په دې پای کې مو پیغام څه دی د دې نندارتون په هکله؟ پیغام مې دا دی چې هېوادوال راشي له دې نندارتون نه لیدنه وکړي او په ضمن کې په پوره افغاني مینه باندې، په پوره افغاني قوت او اراده او اخلاص باندې باید خپلو داخلي تولیداتو ته ترجیح ورکړي، د بهرني تولیداتو کارونې ته نه ووایي. مننه ډېره زیاته. ټول مو تاسې نه مننه. هر کله راشئ. خدای مو راوله. مننه ډېره زیاته. درنو لیدونکو، همدلته به یو نور تولیدات به هم وینو. تاسو سره به هم شریک کوو د تصویر په بڼه. تاسې هم راسره ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو، موږ به هم همدلته په همدې نندارتون کې یو. تاسې هم راسره اوسئ، چکر به ویو. نور محصولات به هم، نور تولیدات به هم د وطن ګورو. راسره ملتیا وکړئ.
ورور خو راسره لږ تشریحات شریک کړل د دې برخې په اړه تاسې به دا راته ووایئ چې څنګه دي خلک راځي دلته فروشات ته دیدار کوي او که اخلي هم ډېره زیاته مننه لومړی خو تاسو ته ښه راغلاست وایو دا چې پتمن صاحب معلومات درکړه ټرانسپورټ د وطن تولید دی د وچو میوو څخه جوړیږي په ترکیب کې بادام پسته کاجو جلغوزه شودې عسل او بي کمپلیکس دي نو دا د ذهني کمزورتیا لپاره د جسمي کمزورتیا لپاره د بدن د پیاوړتیا لپاره ماشومان چې سوی تغذیه وي کمخونه وي یا ضعیفه وي هغه ماشومان چې مونږ هغوی ته وایو چې دا وچموري دي یا مطلب وده نه کوي تکثر نه کوي هغه میندې چې کمزوري وي کمخونه وي د هغوی لپاره یوه کمپلیټه غذا ده یوه خاصه ذایقه لري دلته راځي نمایشګاه ته خلک راځي الحمدلله ښه دي خلک یې دلته ماخلي دا شی د خلکو لپاره نوی دی مارکیټ ته نوی دی او راځي دلته یې اخلي بیا پوښتنې کوي او مونږ دا ښه کار دی چې مطلب مونږ ډیلیوري سیستم لرو رایګانې دوی تر منزلونو ته رسوو بیا خلک په دې باندې ډېر خوشحاله دي څه فکر کوئ دا نندارتونونه د تولیداتو لپاره څومره ګټه رسولی شي ډېره زیاته مننه ډېره ښه پوښتنه دې وکړه داسې نندارتونونه د داخلي تولیداتو لپاره ډېر مثبت رول ادا کوي ځکه وطني تولیدات څخه زموږ هیوادوال نه دي آګاه او هغوی دلته راځي ویني چې زموږ په هیواد کې څومره تولیدات دي او څه شي دي دوی د دې څخه آګاه کیږي او بیا په بازار کې د دوی لپاره ډېر اسانه وي د کیفیت له نګاه نه د خارجي تولیداتو نه دوی بیا خپل هیوادي یا وطني تولیدات ته لومړیتوب ورکوي مننه ډېره زیاته ډاکټر صاحب کور دې ودان او الله دې تاسو ته نور هم همت درکړي دا چې تاسې هڅه کوئ چې د وطن لپاره یو نوی شی جوړ کړئ یو نوی تولید تر څو وطن مو پرمختګ وکړي کور مو ودان مننه ډېره زیاته مننه تاسو نه مننه چې تاسو راغلی او زحمت باسئ دلته د هیوادوالو غږ اخلئ او دې ته انعکاس ورکوئ وطني تولیدات ته انعکاس ورکوئ تاسو زموږ سره اوږه په اوږه یاست ډېره مننه ډېره زیاته درنو لیدونکو همدلته به تاسې هم راسره واوسئ همداسې نوي تولیدات به له تاسو سره شریکوو د تصویر په بڼه ملتیا مو استاد دا تصویر مو څومره وخت کېږي چې شروع کړی تقریبا 2 هفتې کېږي دې تصویر باندې 2 هفتې وتلي دي تر اوسه 2 هفتې وتلي دي ښه نور کارونه هم پاتې دي دا څومره وخت کې تمامېږي بیا شاید که شله ورځ یو میاشت کې یو میاشت دا بخش سخت دی که اسانه دی ته وګوره نو سخت دي یا اسانه دي ما ته خو سخت کاري زه خو کوشش کوم نشم زده کولی مشکلات لري ښه نقاشي مشکلات لري د استاد تاسې همدا یو رسمي بخش کې کار کوئ که نور بخشونه هم نه صرف د نقاشي بخش نه کار کوم دا نقاشي کې د رنګ نه کار اخلئ که همداسې پنسل دا رنګ بیل رنګونه دي دا رنګونه آبرنګ نومیږي آبرنګ نومیږي په دې یو سبک دی د نقاشي د انځورګري سبک یو سبک کې آبرنګ نومیږي خلک یې اخلي دا تصویرونه او که نه بله نه دا نور تصویرونه هغه به راواخلو په تصویر کې څومره خلک دلته راځي د بخش ته دیدار یې ډېر کوي او که اخلي ډېر نه دیدار کوي خو د خلکو اقتصاد هم لږ کمرنګې دي دومره زړه نه کېږي چې شی واخلي قیمت هم دی قیمت هم دی خو د لاسونو کارونه قیمت هم بېلغم قیمتي دي د لاسونو کارونه قیمتي دي تاسې مصروفه یې په رسامي باندې زه به هم ډېر وخت نه نیسم درنو لیدونکو راځئ لاړ شو هلته زمری دی او واقعا تاسې وګورئ چې دا هر یو ویښته یې ډېر په هنر سره باسلی دی ډېر ښایسته ښکاري نو درنو لیدونکو دلته هم راغللو دې ځینه هم یو لنډ دیدار وکړه تاسې هم راسره اوسئ دلته به ګرځو په دې نندارتون کې او نور نوي اختراعات به هم له تاسو سره شریکوو ملتیا
علیکم جوړ یاست په خیر صحت وعلیکم مننه تاسو د راتګ له چې موږ ګروپې ته راغلی او زموږ د محصولاتو نه تاسو لیدنه وکړه هرکلی درته وایي مننه راځي نو ایران نه هم راځي همداسې نو خام مواد موږ راوړو خارج نه نور دا کوم تولیدات چې ګورئ دا په وطن کې جوړېږي دلته جوړېږي په وطن کې قایم تر دې پورې چې دا پی وي سي وینډو چې دا هم دلته جوړېږي په ښه کیفیت په ښه کوالټۍ سره دا چې انجینر صاحب تاسو ویلې که نه دا ټول تولیدات په وطن کې جوړېږي خو دا خام مواد یې صرف خام مواد خارج نه راځي ځکه چې دا هغه نه لرو امکانات نه لرو امکانات نه دي برابر خو ستاسو نظر څه دی په دې برخه کې غوښتنه مو څه ده چې څه باید وشي څه خل امکانات برابر شي تر څو دا خام مواد هم په خپل وطن کې جوړ شي انشاءالله د وخت زمان سره چې کوشش وکړو او موږ او تاسو وطن په آرامه پاتې سي نو انشاءالله امکان لرو چې دا به جوړېږي دلته ځکه چې دا د تیلو نه تیلو کچرې نه جوړېږي نور هېوادونه تیل لري او موږ هم لرو خو لا تر اوسه پروسس یې ډېر ضعیفه ده کم ده احیانا چې له وطن ښه هغه امنیت وي او کار وشي دا شیان هم جوړولی شي ځکه چې نور وطنونه موږ غوندې دي او الحمدلله افغانستان خو ډېر غني هېواد ده ډېر معدنونه ډېر کانونه او ډېر امکانات لرو نو کولی شو چې جوړ په وخت سره خبره دلته ده که زحمت وباسو هر څه کېږي کوشش راحت زما وروره راحت غواړي کوشش دا زما نه تاسو لیدونکو ته ښې خبرې ورسولې نو ما ته ضرورت هم نشته چې زه نو لیکچر پرې وکړم کور مو ودان چې وطن ته خدمت کوئ همدا تاسې چې زموږ وطن په پښو ولاړ دی او همداسې به پرمختګ کوي ډېره مننه خیر اوسئ خوشحاله اوسئ تاسو د راتګ نه هر کلی کوو چې دلته راغلی موږ سره مننه ډېره زیات کور مو ودان چې موږ ته مو خیر اوسئ ډېره مننه درنو لیدونکو همدلته یو په همدې نندارتون کې د دې نندارتون نور تولیدات به هم نور نوي تولیدات بله تاسو سره شریکوو داسې هم را سره واوسئ تر پایه درنو لیدونکو همدلته په نندارتون کې مې ډېر یو جالبه څه ولیدل دا د تکنالوژي د بخش یو برخه ده چې زما دپاره ډېر جالبه تمام شوه او دا یوه خاطره ماته پاتې شوه دا چې زما په سن ځوانان هلکان دي او داسې د تکنالوژي د بخش لوازم یې جوړ کړي دي چې ډېر په زړه پورې دي نو د دې ځوان سره به خبرې وکړو د دې لوازمو په اړه به معلومات هم ترې واخلو سلام علیکم کوبس علیکم سلام نامت چی است؟ سیتا حسینی خوب این لوازم شما جور کردین؟ ما جور کردیم خود چقدر وقت جور میشه این لوازم؟ کل از این روبوتایی که ما جور کردیم در مکتب ما لسالی پیشگامان در مدت 3 روز جور کردیم خوب این کرین هوایی را که به همه جانبه ای حرکت میکنه افقی و عمودی و روبوتای پله نورد که از پله بالا میره و حتی از جای بلند هم میتونه بالا بره و یکی از یک پل هوایی است یک پل هوایی است که وقتی که کشتی از زیرش تیر میشه میتونه جمع شوه و پس بسته شوه و در زمانهای قدیم از این مثلا وقت یکان قلعه از این داشته بوده باز او قدیست کار میکرده ای ولی با الکترونیک و برق و موتور کار میکنه خوب بسیار خوب و ما یک ربات دیگه داریم که راه رونده است یعنی در کوه زیادتر راه میره یعنی از جای پست و بلند و چوپوری چیزا میتونه برای راحتی راه بره آسان است برای خوب این و چیزای لوازم رباتا را که شما جور کردین این کار سخت است یا آسان؟ این پکیجایش و لوازماش در مکتب ما بود ولی ما نمو استاد داشتیم دیگه داشتیم برای ما یاد داده بود که چی رقم بکنین ایره در کجا دهین در کجا دهین ولی فعلا پیش ما آسان شده پیش تیم ما خود این رباتا را در چقدر وقت شما یاد گرفتین که جور کنید؟ ایره حداقل 1-2 سال شده که ما سرش کار میکنیم و تنهایی رباتای ما نیست ما در مکتب خیلی رباتای دیگه جور کردیم و خودیم در یک پروژه دیگه هستم که رباتای جنگجو جور میکنه در وزن 3 کیلوگرم
که قد روبات‌ها دیگه جنگ میکنه، او بخی مسئله جداست از این پکیج‌های مکتب. بسیار خوب. حالا میتونی یک ربات شما حرکت بدین استعمال کنی منی؟ میشه. زما لپاره ډیر جالبه تمام شو. واقعا چې یو انسان زحمت وباسي تر یو ځای ځان رسولی شي. خب این میتونه یک لوازم بالا و پایین نمایه. خب بسیار خب بس زنده باشین، بخیر باشین، زحمت بکشین تا از اینکه لوازم رباتای خوب بسازین. تشکر. بسیار زیاد تشکر میکنم از شما که اینقدر زحمت میکشین تا یک چیزی جور کنین و به خاطر پیشرفت وطن ما. زنده باشین تا وقت قیمتی خود به ما دادین. تشکر. خداحافظ. درنو لیدونکو را سره اوسئ، دلته به چکر وایو ملتیا مو ترڅنګ مې حاجي صاحب ولاړ دی د کارخانې مسؤل چې لباسونه جوړوي، همداسې افغاني لباسونه چې د دې په هکله به له دوی سره خبرې کوو. تاسو هم راسره اوسئ. حاجي صاحب ستړي مه شئ، ښه راغلاست وایي تاسو. مننه له تاسو نه، تاسو همکارانو ټولو ته، تاسو ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه، نیکې احترامات. خوشحاله سوم په لیدو مو. مننه ډېره زیات حاجي صاحب، که لیدونکو سره روغبړ ځان معرفي کړئ. کامرین په خدمت کې. زما نوم عبدالجلیل غریبیار ده، د دې هیواد پرمختګ شرکت رئیس یم. او موږ دغه توانېدلي چې خپل وطن خپل هیواد ته افغانستان ته مو دا خدمت کړی چې مشران مو راوړي دي، او انشاءالله په لباس کې چې کم نوع کار ده هغه ټول انشاءالله موږ په کارخانه کې جوړوو. د دې شرکت په هکله معلومات راکړئ، څو رقمه لباسونه کې جوړیږي، څنګه نقشونو سره، څومره مینوال لري په افغانستان کې، بلکې په ټول ورلډ کې چې کوم کار په کپړه باندې کېږي هغه ټول موږ کوو. چې هر قسم کار یې په هغه کې که دا ګنډ افغاني د لباس ده، که ډورۍ یې، که بلوچي کار یې، دوست د لاس کار یې، دوزي ورته وایي، چې کوم کار یې هغه ټوټل موږ سره مشران شته. الحمدلله موږ ټوټل کار کوو. زه به یو نظر له تاسو واورم په دې هکله کې چې دا کوم محصولات چې تاسو جوړوئ، څه باید وشي چې دا محصولات نه یوازې زموږ په وطن کې، باید په نړیوالو نندارتونونو کې هم نندارې ته وړاندې شي. په دې کې زموږ د تجارانو خاص رول پکار ده چې تجاران دې ته توجه ورکړي، د بل ملک د بل هیواد نه د وارداتو په ځای باندې خپل د ملک د وارداتو نه استفاده وکړي، او په دې باندې هم به یو خو خلکو ته د کار زمینه برابره شي، بل به د ملک دپاره تقویت جوړه شي. بس حاجي صاحب کور مو ودان. دا چې تاسو خپل وطن ته دومره خدمت کوئ چې د وطن ځوانان او همداسې ټولنه مو په یو څه مصروفه کړې ده، او په اندېښنو مشکلاتو ته مو نه دي پرېښي، بس د ژوند یوه لاره انشاءالله کامیاب اوسئ. په لیدو مو خوشحاله سو. مننه ډېره زیاته چې وخت مو راکړ. په دې پای کې که پیام لرئ کامرین په خدمت؟ بس ټولو وطنوالو ته، خصوصا د وطن تجارانو ته همدغه هیله ده چې په خپل وطن کې سرمایه ګزاري وکړي، خپل وطن کې خپل ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، د نورو هیوادو د نورو ملکو نه کوم ګټه نه ترلاسه کېږي، چې خپل وطن کې خدمت ونه کوي او موږ تاسو یو بل ته لاس سره ورنه کړو، خپل وطن په ګډه جوړ نه کړو، بل یې نه را جوړوي. نو ځکه ما د شرکت نوم هم ایښی ده هیواد پرمختګ، او د هیواد پرمختګ کې یو د بل سره همکار اوسو، دغه لپاره کوشش کوو چې یو بل ته لاس ورکړو، حتما تر یو ځای رسېدلی شو. خوشحاله اوسئ. کور مو ودان. مننه چې وخت مو راکړ، چې یو څه خدمت درته. مننه ډېره زیاته. نور به وخت نه نیسمه. درنو لیدونکو، واقعا چې ډېر یو داسې شرکت دی چې د کالیو که څه لوازم په کار وي ټول همدلته جوړیږي. نو موږ هم همدلته په همدې نندارتون کې یو، تاسو هم راسره اوسئ.
درنو لیدونکو د خپرونې پای ته رارسېدلي یو او واقعا چې ډېر نوي نوي تولیدات مې پکې ولیدل او په دې پای کې به یوه خبره له تاسو سره شریکه کړم چې راځئ د خپل د وطن له تولیداتو ګټه واخلو او تل یې ملاتړ وکړو تر څو زموږ وطن له نړۍ سره سیال شي. تر بلې خپرونې ټول ته ښه وخت غواړم. ښې چارې دې الله